د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د شب قدر شپه وي جبرائیل علیه السلام د فرشتو په جماعت کې راکوزیږي او د هر هغه بنده دپاره د رحمت دعاګانې غواړي چې هغه ولاړ وي یا ناست وي او د الله په ذکر او په عبادت کې مشغوله وي. د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، خوش قسمت دی هغه خلق، بختور دی هغه خلق چې په دې آخري عشره کې په عبادت کې مشغوله وي، د شپې عبادت زیات وکړي، ذکر کوي، دعاګانې کوي، ژړاګانې کوي، الله نه معافیانې غواړي، خو بهرحال په عبادت کې مصروفه وي. جبرائیل علیه السلام یو فرشتو په جماعت کې راځي ګرځي، څوک په عبادت کې ولاړ وي، څوک ناست وي، څوک ذکر کوي او درود شریف وي، استغفار وي. نو جبرائیل علیه السلام او دارنګې نور ملائکې د دغو خلکو دپاره د رحمت دعاګانې غواړي. محترم مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو دعاګانو ته ډېر محتاج یو، ډېر ګناهګار یو، بدکار یو، سیکار یو، غلط کارونه موږ نه ډېر شوي موږ او تاسو نه. نو راځئ چې په دغو شپو کې عبادت زیات وکړو او د جبرائیل علیه السلام او د فرشتو دغو دعاګانې چې مسلمانانو ته کوي، چې کوم خلک په دعا په عبادت کې مشغول وي، چې موږ او تاسو په هغې کې ځان حساب کړو، جبرائیل علیه السلام په دعاګانو کې ځان شامل کړو، ځکه هغه خلکو دپاره دعاګانې کوي چې کوم په دې شپو کې په عبادت کې مصروفه وي. نو تراویح په شوق سره کوئ، پنځه وخته منځونه په شوق سره کوئ او بیا د شپې خوب نه خوب چې وکړئ صحیح حساب مخکې راپاڅېږي د پیشلمینه 2 وخته نورم عبادت کوئ او د جبرائیل علیه السلام چې د رحمت دعاګانې موږ او تاسو ته غواړي په دې کې خپل ځان شامل کړئ او ډېرې دعاګانې وغواړي چې الله موږ او تاسو ته د جهنم نه پناه راکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.